بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو ورد پروګرام ته تاسو راشي یو صفحه انتخاب کړئ. زه به دلته مساوي رنډ درس پاراګراف به واخلم، انټر به وهم. تاسو هم برخه ولوسته، په هم کې یو د ګوټو برخه پاتې وه. ګوټو پیج نمبر تاسو یو پیج ورکوئ، مثلا اوله صفحې ته تاسو اوله صفحې ته بیا سیکشن ورکوئ چې دا په لیاوټ کې لولو. لاین دی مثلا کوم لاین ته غواړئ چې ولاړ شي. زه غواړم چې دویم لاین ته ولاړ شم. تاسو ګوټو وهئ، تاسو دا دویم لاین دی، تاسو دویم لاین ته ولاړئ. بک مارک غواړئ، کمنټ غواړئ، دا به په اخر کې په ټولو برخو به اوسئ. اوس فقط همدومره زده کړئ چې کوم ځای ته چې تاسو غواړئ هغه له دې ځای څخه ګوټو انتخاب کړئ، بیا هغه ځای ته ورشئ. بله مهمه موضوع د پاراګراف ده. دا ډېر مهم موضوع ده، ما په نور درسو کې هم تشریح کړې، خو نن به بیا په اساسي ډول تشریح کړم. الاینمنټ دغه حیثیت ته وایي چې په کوم ډول ترتیب وي. مثلا سنټر انتخاب کړئ، دلته یې تاثیر هم وینئ، اوکې کې هماغه تاثیر دلته عملي کېږي. دلته بېرته راشئ، دا انتخاب کړئ، بیا به راشو دغه پاراګراف ته. باډي ټیکسټ څرنګه وي؟ باډي ټیکسټ دا د ویو مربوط کېږي. تاسو ویو ته راشئ، آوټلاین کلیک کړئ، دا په آوټلاین کې ولولو. تاسو لیبلینګ ورکوئ دلته. بل پاراګراف کې دا ډایرکشن ده، په دغه علامې باندې کېږي. دا باید سلیکټ رایټ انتخاب کړو ځکه چې موږ په انګلیش کار کوو. بیا راشئ دلته. بل انډنشن ده، تاسو غواړئ مخکې له ستاسو پاراګراف څخه فاصله وي. دا تاسو دلته هم لوستئ، په دې باندې هم کېږي. دا وینئ چې د فاصله ورکول کېږي، په دې باندې هم ورکول کېږي له دواړو طرفو څخه. بل غواړئ چې سپیشل انډنټ راولئ. سپیشل انډنټ مثلا په فرست لاین کې اصلا بعض پاراګرافونه دي چې نیم انچ فاصله لري، تاسو وینئ چې دا اول فاصله لري. بل هانګینګ ده. هانګینګ چې دا د فرست لاین سرچپه ده. تاسو کله چې کلیک وکړئ فرست لاین به مو خپل حالت کې وي، دوه نور لاندې جملې چې څومره وي هغه به فاصله واخلي. میرر انډنټ هم همداسې ده، تاسو میرر انډنټ انتخاب کړئ، فاصله ورکړئ. سپیسینګ ده، یو پاراګراف مخکې څومره سپیس وي او وروسته له هغه څومره سپیس وي. زه د هغه په خاطر به دا پاراګراف انتخاب کړم. تاسو راشئ دلته پاراګراف ته، سپیسینګ ته راشئ. زه غواړم مخکې له پاراګراف څومره فاصله وي، دا فاصله ده، او افټر پاراګراف دغه لاندې فاصله ده. دا به زه فاصله ورکړم، تاسو به وګورئ. بیا یو لاین سپیسینګ، د لاین سپیسینګ پوهېږئ تاسو وینئ چې دلته هم فاصله پیدا شوه او لاندې حصې کې هم فاصله پیدا شوه، بیفور او افټر دواړه. بیا راشئ دلته. کله چې راغلئ دلته یو لاین سپیسینګ داسې څرنګه غواړئ 1.5 انچه اګزاکټلی وي. مثلا اوس تاسو وینئ چې د پاراګراف لاینونو ترمنځ فاصله پیدا شوه. بیا راشئ دلته. دا خاص فارمتونه درکوم جلا جلا فاصله لري، خو اګزاکټلی که انتخاب کړئ بیا تاسو وایئ څومره فاصله ورکوئ. اما خاص اندازه انتخاب کړئ، هماغه انتخاب کړئ، هماغومره فاصله بیا ورکړئ. بیا به راشو دا پاراګراف به سلیکټ کړو. ډونټ اډ سپیس بټوین پاراګراف اف د سیم سټایل. هغه پاراګرافونه چې سټایل یې یو قسم ده هغلته فاصله مه ورکوو. تاسو وینئ دلته درې پاراګرافه دي، یو دا ده، یو دا ده او یو دا. دا دوه یو سټایل لري او دا بل سټایل لري. زه به دا راشم انتخاب کړم، ډونټ اډ سپیس بټوین سیم سټایل. دغه پاراګرافونو ترمنځ فاصله له منځه ولاړه، او دې ترمنځ که فاصله وي هغه خپل عادي حالت کې پاتې شي. را به شو نورو حصو ته. دا برخه مو خلاصه کړه. ټبس و، ټبس مو لوستي وو. چې ټب څه ته وایي؟ ټبس ده نیم انچ یا 8 فاصلو ته وایي. ټب راشي او اس کې ووهئ، او اس کې دغه ټب وایي. صحیح ده. تاسو کله چې دا ووهئ 8 سپیس پیدا کېږي. زه به راشم دلته ټب به ووهم، 8 سپیسه پیدا کېږي. دلته ډایرکشن بیا بدل شوی، دا په ده خطر سم معلومېږي. تاسو وینئ چې 8 سپیسه ډېرېږي. که غواړئ چې د اندازه زیاته کړئ زیاتولی هم شئ، که غواړئ چې خاص علامات یې تبدیل کړئ په ورډ کې دا هم شته. ټبس ووهئ، غواړم چې مثلا 1 انچ فاصله زیاته شي پکې. دلته به راشم، مثلا سټاپ په ځای 4 انتخابوم. غواړئ چې سپیس ورکړئ که کوم بل علامې ورکړئ. زه غواړم چې خاص علامې پکې راشي. خپل اندازه چې د نیم انچ زه غواړم چې 4 انچ ته یې تبدیله کړم، یعنې له 1 څخه تر 4 پورې چې کله چې زه ټب ووهم دا 4 انچ دغه 4 ځای ته ځان ورسوي. غواړئ چې د الاینمنټ څرنګه وي، وروسته له هغې خط ولیکئ له کوم ځای شروع سي، له سنټره، له بار، له هر څه چې غواړئ. بار دغه ځای څو ته وایي.
لیډر به انتخاب کړو، دلته به د علامې انتخاب کړو، سیټ به یې کړو، اوکې به ووهو. زه چې کله اوس ټب وهم تاسو وینئ چې دغسې د ټب په ځای داسې علامې راځي. صحیح، تاسو دا کار کړئ سره. بل لاین اینډ بک مارکس د ویډیو سایز زیات نه شي او بله ویډیو کې تشریح کوم. یو که تاسو غواړئ چې یو لغات انتخاب کړئ، ډبل کلیک وکړئ، هغه لغات انتخابېږي. د دې په ځای داسې مه کوئ چې دا انتخاب کړئ، ډبل کلیک وکړئ هماغه انتخابېږي درته. که درې کلیکه وکړئ، ټریپل کلیک وکړئ، بس دا پاراګراف انتخابېږي. دې ته متوجه اوسئ. ډبل کلیک او که درې کلیکه وکړئ، ټول پاراګراف انتخابېږي. دا ویډیو دومره بس، دا نوره برخه به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح